سلامونه خوږو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وای. ګران دوستانو زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو ته د پښتو پکسل اپ اپلیکیشن په 5مه ویډیو باندې پیل کوم. دوستانو تیرو ویډیوګانو کې موږ تاسو ته د پکسل اپ اپلیکیشن ځینې اپشن درپېژندلې مهم اپشن چې څنګه موږ په هغه کې کار کولی شو څنګه استعمالولی شو. راځم نن ویډیو کې پاتې اپشن درښایم. انشاءالله نن ویډیو کې به د دغه اپلیکیشن ټولې اپشن پوره شي. دغه اپلیکیشن کوم اپشن چې د ټولې به پوره شي دوستانو. نور اپشن مې ټول درښودلې وي. د منځنۍ برخه کې چې کومې دلته اپشن راځي هغه مې درښایم. د دوستانو په دې کې پاتې اپشن وي چې کله موږ تاسو د موبایل ګالري څخه یو انځور ورته راواخلو راډیو، نو کله چې دوستان تاسو یو تصویر راواخیست او دې خوا ته بیا راغلی دوستانو، په دغه ځای کې تاسو یو اپشن راځي دلته دوستانو پرې کول، یعنی تصویر تاسو په دغه ځای کې پرې کولی شئ. موږ تر دغه ځای رسیدلی وو. دلته دوستانو تاسو تصویر کولی شئ چې دغه په لاس سره کټ کړئ او برخه ترې پرې کړئ. نو که نه غواړئ دوستانو سایز یې کمولی زیاتولی شئ په دغه ځای کې. دوستانو په دې کې خوا کې یو بل بهترین اپشن دلته راځي. کله چې دوستانو تاسو غواړئ خوابشا یې پاکه کړئ نو داسې ګرد شکل چې کله تاو کړئ دغه څخه به تاسو ته جوړه شي. په دغه ځای کې دوستانو تاسو د تصویر دغه کوم انتخاب شوي څخه ختمیږي او دوستانو که دا نه غواړئ او ګورئ دوستانو او داسې مو انتخاب کړه، دغه اپشن باندې مې کلیک وکړئ دغه انتخاب شوي څخه پاتې کېږي خوابشا یې له منځه ځي. دلته تاسو ته ښکاري، که نه غواړئ بیرته یې ریکور کړئ. او په دغه اپشن کې دوستانو تاسو تصویر په مربع شکل سره د یو ځای ترې کټ کولی شئ. ګورئ غواړئ دغسې یو ځای ترې کټ کړئ د تصویر څخه، نو په دغه اپشن چې کلیک وکړئ تاسو دغه څخه ترې کټ کولی شئ او که نه غواړئ بیرته یې کټ کولی شئ. او د منځنۍ خوا کې چې کوم اپشن ښکاري دغه دایروي شکل تاسو ته راځي. ګرد یا دایروي شکل کې تاسو د تصویر څخه یو ځای کټ کولی شئ. ګورئ په دایروي شکل کې به دا ځای ترې کټ شي. ګورئ تاسو ته ښکاري، بیا راوړئ د بل ځای ترې کټ کړئ. دغسې تاسو د تصویر څخه یو شی ځای کټ کولی شئ. دوستانو په دې کې یو بل اپشن راځي پټول. مطلب دا چې د تصویر څخه تاسو کله چې دغه فعال کړئ یو ځای پټیږي، څومره چې تاسو وغواړئ او دغه ځای کې دوستانو بیا تاسو دلته د بندنۍ خوا پټیږي او لاندې مدخل خوا پټیږي. ګورئ دغه ځای کې بیا تاسو دغه ځای یو خوا دې خوا وړلی شئ. ګورئ چې موږ غواړو د تصویر یوه څخه باید پټه کړو یا را نه شي ورسره، او دغه ځای کې دوستانو بیا تاسو دغه تغییرولی هم شئ چې کله دلته کلیک وکړئ دغه خطونه یو خوا بلې خوا ته وړلی شئ. ګورئ تاسو ته ښکاري، دغسې تاسو کولی شئ. بیا د اړتیا په وخت کې تاسو له دې څخه هم استفاده کولی شئ. دوستانو په دې کې یو بل بهترین اپشن چې راځي د عکس صفا کول. مطلب دا چې دوستانو کله یو تصویر تاسو راخیستی وي غواړئ د دغه تصویر څخه تاسو دغه بکګراوند ختم کړئ. ګورئ دوستانو بکګراوند تاسو ترې ختم کړئ. د تصویر څخه تاسو ته ښکاري چې بکګراوند ختم شو، سپین بکګراوند ختم شو، خو تاسو دې په یاد دوستانو د هغه بکګراوند د یو تصویر څخه یوې لیکنې څخه ختموي چې یو شان بکګراوند ولري. مثلا سپین بکګراوند ولري ختموي، تور بکګراوند ولري ختموي. همدارنګه دوستانو یو ډول بکګراوند چې ولري. په دې کې تاسو ځینې نور اپشن راځي لکه دغه اپشن چې تاسو غواړئ انتخاب وکړ. ګورئ چې کوم ځای تاسو باندې پرېښی هغه ځای به تاسو بیا هغه ځای څخه بکګراوند لرې کوي. ګورئ مثال ما د خیل خوا انتخاب کړه، د بندنۍ خوا پاتې شوه، د خیل بکګراوند ختم شو، د خیل بهر خوا پاتې شو. نو په دغه طریقه تاسو دغه تصویر څخه بکګراوند به ختمولی شئ. راځم دلته څرخولو اپشن دی. تاسو تصویر یوې خوا بلې خوا ته څرخولی شئ، خو دغه دلته تاسو ته ښکاري. ګورئ داسې تصویر تاسو څرخولی شئ، خو دومره مهم نه دی. تاسو د سکرین څخه هم تصویر د کونجونو څخه هم څرخولی شئ. دلته دوستانو تصویر څرخیږي په ترډ شکل کې، لاندې او پورته خوا ته، ښی خوا او چپ خوا ته داسې تصویر څرخیږي. او دلته ترډ شکل اپشن چې کوم راځي دوستانو په دې کې تصویر چې دی ترډ شکل ورکول کېږي. لکه د تصویر غټوالی اوس تاسو ته وښیم او بیا دلته چې لاندې راشي تصویر ګورئ لاندې او پورته خوا ته دې سره به داسې شي ترډ شکل کې تاسو تصویر جوړولی شئ. او دوستانو دلته بیا تاسو ښی خوا او چپ خوا ته تصویر وړلی شئ. ګورئ تاسو ته ښکاري چې دغه اوس ترډ شکل ته اوښتی دی. دغسې تاسو تصویر ترډ شکل کولی شئ او دلته تاسو یو خوا بلې خوا ته څرخولی شئ. په دې کې دوستانو بل اپشن راځي کشول. د تصویر تاسو یو خوا بلې خوا ته کشولی شئ. ګورئ د تصویر اوس کشومه، تاسو دا چې کله فعال کړئ تاسو تصویر کشولی شئ. دغسې ګورئ لکه په لوحه کې چې تاسو تصویر ګورئ دغسې تاسو تصویر جوړولی شئ. او که نه غواړئ بیرته یې ختم کړئ.
نو په دې کې دوستانو بل اپشن چې دی تصویر ته سایه ورکول دي، سیوري ورکول دي. تصویر خوا او شا کې به یو سیوری راشي لکه تاسو ته دلته ښکاري، سیوری ورسره راغی. دلته تاسو ته ښکاري د سیوری ښی خوا چپ خوا ته یا لاندې پورته وړلی شئ. په دغه طریقې سره ګورئ لکه تصویر سره سیوری راځي. په دې کې دوستانو د داخلي سایه تصویر ته په داخل کې تاسو یو سیوری یا سایه ورکولی شئ. لکه داخل خوا ته تاسو ته ښکاري چې د تصویر په داخل کې سیوری راغی. ګورئ د سایه بیا یوه خوا بل خوا ته پکې وړلی شئ. و روښانتیا دوستانو د تصویر په مابین کې تاسو دغه رڼا یې تتولی زیاتولی شئ. ګورئ دغه کې تتولی شئ. دوستانو دا و د پکسل لاب اپلیکیشن کورس او 5مه ویډیو چې ما تاسو ته پکې پوره ټولې اپشنې در وپېژندلې چې دلته کومې اپشن راځي، پورته کومې اپشن راځي. انشاءالله داسې کوم څه به نه وي چې ما نه پکې پاتې وي. که بیا هم دوستانو تاسو په کوم اپشن باندې پوه شوي نه وای نو تاسو صرف سکرین شاټ ترې وباسئ یا ځای په نښه کړئ. زه به انشاءالله تاسو ته درښایم. او فیسبوک کې خو ویډیو کمنټ کې تاسو هسې هم تصویر رالیږلی شئ ما ته یې راولېږئ. نو زه به انشاءالله تاسو ته په منفي نقطه باندې کار کوم. هر ډول پوښتنه چې لرئ موږ څخه یې کولی شئ. او راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله موږ په ډیزاین باندې کار کوو. عملي ډیزاینونه او کورسونه تاسو ته پکې شروع کوم چې څنګه موږ ښایسته ډیزاین لوګو جوړولی شو، تر شکل لوګو په تصویرونو باندې ښایسته لیکنه کولی شو. د نورې په ترکیب انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو درښایم. نو تر دغه ځایه که تاسو ویډیو خوښ شي ویډیو لایک او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه ښه وختونه ولرئ.